ایران په تیرو 15 ورځو کې 20,000 افغان کډوال له دغه هیواد څخه شړلي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د ایران سرحدي چارواکي وایي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په ترڅ کې په زرګونو نور افغان کډوال هم په دې وروستیو ورځو کې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ایران د خراسان رضوي د والای سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع خبریانو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوال د پیژندنې او ورسره د قانوني چلن بهیر دوام لري. د ایران د اسنا خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلي شجاع ویلي چې د روان 1402 مریض کال د سلواغۍ د میاشتې د لومړۍ ورځې څخه د همدې میاشتې تر 15 ورځو 20,000 افغان کډوال چې دغه ایراني چارواکو د وینا پر اساس په غیر قانوني ډول دغه هیواد په مختلفو سیمو کې اوسېدل د دغه سرحد له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي او د طالبانو سرحدي چارواکو ته یې سپارلي دي. دغه ایراني چارواکو له افغانانو غوښتي چې د قانوني اسنادو د لرلو په صورت کې د ایران ته سفر وکړي او که نه د قانوني اسنادو پرته به هغوی د قانوني چلن سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان د موندنو له مخې ایران ته د تلونکو او له دغه هیواد څخه د ستنېدونکو افغان کډوالو تګ راتګ شمېر نږدې یو شان دی. دغه سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې جنوري د میاشتې د 28 او د روانې فبروري میاشتې تر 3 ورځې پورې شاوخوا 17,400 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له افغانستان څخه ایران ته له 15,000 څخه زیات افغانان تللي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان په روان 2023 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کسانو د بیا موندنې د سیستم د پروګرام له لارې د سرحد په اوږدو کې د څارنې او تګ راتګ په برخه کې خپل فعالیت بیرته پیل کړی دی. دغه سازمان ویلي چې د روان 2023 کال د جنوري د 10 ورځې څخه د ایران او پاکستان سره په 4 سرحدي سیمو کې د بیا موندنې ټیمونه ځای پر ځای کړي دي. د دغه سازمان د ارزونو له مخې له 300 څخه زیاتو افغانانو سره چې د افغانستان او ایران په سرحد کې مرکه شوي ده، هغوی 2% ویلي چې د قانوني اسنادو نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته شړل شوي وو. همداشان دغه سازمان له 800 څخه زیاتو افغانانو سره چې پر قانوني اسنادو ایران ته سفر کوو مرکه کړې ده، چې 88% کسانو ایران ته د تللو دلیل اقتصادي ستونزې ښودلې دي.